د کندوز ښار یو له ګڼه ګوڼې ډک ښار او د کار او د سوداګرۍ لپاره مناسب ځای. د دغه ښار یو شمېر صنعتکاران او کسبه وایي چې د پخوا په پرتله یې په دې ولایت کې کاري زمینه ډیره شوې ده. دوی د امنیت تأمین او د خلکو د اقتصادي وضعیت ښه والی د خلکو د کاري فعالیتونو یو له مهمو لاملونو څخه ګڼي. ما مخکې په پاکستان کې کار کوو، نو تقریبا دغسې 10-12 کاله کېږي چې افغانستان ته راغلی یم. نو افغانستان کې دا کار کوم، زه ډېر خوشحاله یم چې خپل وطن ته دا خدمت کوم او خپل وطن جوړوو. نو موږ په دې کې ډېر مخکې نور کوشش کوو چې خپل وطن کې ښې اختراعګانې وکړو. چون امنیت خوب است، کار و بار ما با امنیت ارتباط داره. بنابراین ما از کار کسب خود بسیار راضی هستیم. د کندوز اوسیدونکي لا هم د ملي تولیداتو ملاتړ ته ژمن دي. دوی د کورنیو تولیداتو کیفیت د بهرنیو تولیداتو په پرتله ښه بولي او له خلکو غواړي چې له کورنیو صنایعو ملاتړ وکړي. خارجی نام داره، این وطنی واری بخوری نیست. نام داره بخوری مردان شده، یعنی پیش میداد 30,000 روپیه، امروز گرفتی میره ما 4,500 روپیه. بخوری کنیال میال شده داده. نام داره روز بروز ارداری شده رایت. از بخاری خارجی کردن بخاری وطنی خوب است. مردم بخاری وطنی استفاده کنه. از 5 ساله کردن این سال خوب است. په کندوز کې په داسې حال کې کار او سوداګري وده کړې چې د پخوا په پرتله د دې ولایت د اوسیدونکو په ټولیز ډول اقتصادي وضعیت ښه شوی او له دې امله د خلکو د هوساینې کچه هم ورسره لوړه شوې ده.